لیدونکو هر دانه که تاسو ګورئ ماشاءالله سرخۍ ته یې ګورئ دومره ښایسته انګور دي. دا پچې په څو ده؟ دا 300 روپۍ. 300 ماشاءالله ماشاءالله. او غازي املوک کاټن په املوک کاټن 250 روپۍ. یعنې مطلب دې له موږ ضرورت نه لرو چې مطلب د پاکستان دروازه او نه د پاکستان د بیړه غرق سي هغه موږ څه کوو دلته ماشه شکر الحمد کاروبار روان دی. یعنې مطلب خپل وطن خرڅېږي ولې نه خرڅېږي په داسې دړلې باندې خرڅېږي. دا ګورئ کتونکو وطني انار او وطني ځوانان چې د خپل هیواد مواجهات خلک بس ارزاني ده بس وطن خلک ټول خوري بس غریبانان خوري ملنګان خوري او مالدار خلک خو خامخا خوري دا خو د وطن میوه ده بشار سړی خوري. سلامونه لیدونکو ستړي مشئ جوړ په خیر په دې هیله چې روغ او جوړ اوسېږئ. لیدونکو دا چې د تورخم دروازه له ډېره وخته بنده ده خو له نیکه مرغه په ګران افغانستان بالخصوص ننګرهار ولایت کې د مرکزي منډۍ ترڅنګ د کابل جلال آباد پر لور غځېدلی چې کوم سړک دی د دې په یو اړخ کې یو بله منډۍ جوړه شوې ده چې په دې کې تازه فروټ خرڅېږي. هغه ورونه چې له ننګرهاره کابل او همدارنګه نور مختلفو ولایتونو ته ځي نو کولی شي چې په دغه ځای کې په اسانۍ سره فروټ ترلاسه کړي او همدارنګه خپلو کورونو ته یوسي. راځئ د دغو دوکاندارانو سره هم مرکې وکړو چې کاروبارونه څنګه دي او همدارنګه په اوس وخت کې د فروټو قیمتونه څنګه دي، ارزانه شوي دي که نه، په ما خپل لیول کې دي. دوکانداران به هم وګړو خبرې به ورسره وکړو چې خوشحاله دي او که څنګه. راځئ لیدونکو ورسره د خپرونه تر پایه پورې وګورئ. د خپرونې کوربه زه سراج الدین پژوا کې یم، د کیمرې برخه کې سره ملتیا زلمی زهیل صاحب کوي. دلته مشر دکاندار صاحب ولاړ دی، راځئ خبرې اترې ورسره وکړو د کاروبار په تړاو باندې. سلام علیکم ورور ستړی مه شي ښه انشاءالله ښه ډېره مننه. لیدونکو ته دې نوم واخله. فضل حق. فضل حق څنګه یې؟ شکر ده الحمدلله. د خپل ګران هېواد افغانستان میوه‌جات دلته ایښي که نه خرڅوي څومره خوشحاله یې؟ بالکل ډېر خوشحاله وروره. خوشحاله یې؟ بالکل ډېر خوشحاله دغه د میوه‌جات دپاره فکر کوم داسې یو نوې فرعي منډۍ جوړه شوې ده. بالکل بالکل دا هم په خپله دغه کاریګرو په اتفاق جوړه کړې که څنګه؟ دا انشاءالله ټولو په اتفاق جوړ کړی او شلوالي په اتفاق ده. شلوالي موافقه ده په دې کې؟ او دکې څه دا مو په څه خاطر جوړه کړې چې مطلب خپل میوه‌جات هم په اصطلاح بې قدره پاتې نه شي، خلک مطلب واخلي. دا ارزانه دي چې کابل نه خلک ځي دا میوې وړي یا راځي دا وړي یا داسې جلال آباد شاوخوا د ښارو ته ځي او دا ارزانه دي. ښه لیدونکو نو دا به بیه هم کو دا مړي دا وروره دغه مړه دغه روغه مړه دغه 14 کیلو وزن ده. دا 230 روپۍ ده. 230 روپۍ ماشاءالله ماشاءالله. دا 14 کیلو وزن لري. مړې ته وګوره.
او دا انګور پچې په څو دي؟ دا انګور پچې وروره 180 روپۍ. 180 روپۍ. 10 کیلو. انار خلته په څو دي؟ انار خلته په 200. 200 روپۍ. خپل کاروبار نه خو راځي ان شاء الله. بالکل شکر ده. بیخي بالکل. یعنی مطلب دا که په 200 250 خرڅوي ان شاء الله تاوان خو ته نه کوي. نه نه شل 200 روپۍ ګټو. خپل کاروبار نه راځي. کاروبار راځي. یعنی مطلب دې موږ ضرورت نه لرو چې مطلب د پاکستان دروازه او نه د پاکستان د بیړه غر کسي هغه موږ سکو دلته ماشه شکر الحمد کاروبار روان دی. یعنی مطلب خپل وطن خرڅيږي. ولې نه خرڅي په دې ډړلې باندې خرڅيږي. موږ دا ان شاء الله دیواد نه بهر موږ تجاردانو ته یې تاسو پاکستان د لګي خو خپل افغانستان ګران افغانستان کې لګي ارزان خلک یې وخوري. سي خلک د غریبانو خلک هم فائدہ جوړ. تاسو چې بار ملکو ته لګي دا شان به شاته ګران سي. یعنی مطلب ډیر ارزان دي ماشاءالله. ارزان خلک مطلب ډیر اخلي. ډیر اخلي بیا زیات اخلي. تاسو کاروبار هم سره کاروبار هم روغ زیات خوشاله. اوس وخت کې چې د هیواد نه بهر مطلب نور هیوادونه ولل کېږي ان شاء الله. او روس ته زی او چین ته زی. بالکل. ډیر مننه په کاروبار کې برکت شه. خوشاله اوسئ. لیدونکو ماشاءالله انار خو ګورئ دا بانو یا به تګاب انار وي درانده نشم جګولای زم چې کمزوري غوندې ما او یا مطلب د کندهار ولایت انار وي نو انار تاسو ماشاءالله وکړه الله په کاروبار کې ورته برکت واشي نو دغه بیا مړی دي دا مړی په خلته کې خې دا تاسو دي تراشه کنه وروره ستړی مشي خیر ولا جوړ ډیر مننه دې کو ته نوم واخلا نوم بلال زاده څنګه وروره شکر دې تاسو خاص ته خیر قربان مننه ژوندۍ څنګه تیری الحمدلله خوشاله بس دا خبره چې الحمدلله خوشاله تیریږي بس دا ډېره کلمه ده همداسې ده کنه خاوروره د خپل وطن موجات خرڅې د سړک په غاړه باندې کنه څومره خوشاله ډېر خوشاله ډېر خوشاله څنګه کاروبار دي څنګه کاروبار خو الحمدلله ښه جوړ دی مالونه ښه ډېر هر یو شی ښه ډېر دی خبره او ښه ډېر خرڅېږي ښه ډېر خرڅېږي ارزانه دی هر سړی بالکل یعنی مطلب دا ده چې که نور هیوادونه هم ځي که نه لکه تاجکستان او ازبکستان په هغې هم خوشحاله یو خو په خپل وطن کې مطلب په ارزانه قیمت هم خوړلی شي په ارزانه قیمت بالکل عام او خاص ټولې خوړلی شي دغه خلطه په څو ده دا 100 روپۍ 100 روپۍ لیکن و کیلو کله کله خپل کور ته وړي که نه هر وخت یې وړو خپل کور ته یې وړو هر وخت یې وړو او دغه مطلب خلاصېږي بیا خلاصېږي نه پاتې کېږي او د ورځې څو خلطې راوړي یاره دا هم سار اتیا خلطې راوړې وي دغه نښه دانې پاتې ماشاءالله ماشاءالله یعنی مطلب دا چې د ننګرهار ځوانان او سپین ږیري او ماشومان دوی هم ترې خرید استفاده کوي او هغه څوک چې مطلب کابل ته ځي که نه هغوی به هم اخلي ټول یې اخلي بالکل او بل تاسو دغه یوه نوې منډۍ جوړه کړې سړک غاړې ته خلک به دې تکلیف نه هم خلاص شي مطلب په هغه رش کې لاندې کوشي او تکلیف کې مطلب په عذاب شي که نه تاسو کولی شئ مطلب په رڼه توګه دغه ځای کې مطلب هغه واخلي څه ورته مړۍ واخلي هر رقم شیان واخلي دا هم مطلب خلکو دپاره اسانتیا ده ډېره زیاته اسانتیا هېوادوالو کوم پیغام ورکړي بس موږ خو ټولو ته بس د خوشحالۍ او د خیر پیغام دی بس یعنې ښه خوشحاله کور ودان خلیدونکو دغه ځای کې هم یو بل دوکان هم دی چې دلته مړۍ انار او په اصطلاح هر څه ښودل شوي دي او درشمه دغه السلام علیکم وعلیکم السلام ستړی مشي ځوانه برېده ستړی وشي ښه انشاءالله څنګه وروره نوم دې څه دی یالله خیر خبرې وکړه مړه هغه استاد ناست هغې سره کومه ده استاد مړه ماشوم دی استاد دی او ته شاګرد دا اوس ستر کوم کار دی ښه نوم دې څه دی حضرت ولی حضرت ولی دلته رڼا وکړه نوم دې لیدونکو ته واخله حضرت ولی څنګه وروره خیمه حالات څنګه دي شکر دی ښه دی څنګه انګور او مړۍ وځي که نه وځي وځي ښه وځي او خوشحاله او دا پچې په څو ده دا 200 او مړۍ په یو پاکټ په څو دي پاکټ 180 180 روپۍ او ښه د خپل هیواد موجات خرڅوي څومره خوشحاله حد نه زه ډېر خوشحاله ډېر خوشحاله او بل دا منډۍ په خپل سر جوړه کړې که نه شروالۍ په خوښه باندې نه دا خپل سرکار دی خپل سرکار دی او خروالۍ ورسې ته نه وایي نه دا سبا غاړې ته ولاړ یو ښه او غاړې ته ولاړې خو رش خو نه جوړوئ نه رش نه جوړوي سودایي رش جوړ شي خو ختمېږي هغه څوک چې مطلب د ننګرهاره کابل ته ځي یا له کابله ننګرهار ته راځي همدغه موجات بخلي نو او همدالي
مطلب تاسو هم هیوادوالو ته خدمت کوئ که نه او بلنه ته کولی شي چې دغه ځای نه مطلب دغه موجات ترلاسه کړي او ښه ډېره مننه خوشحاله اوسېږئ کور ودان چې موږ خپل وخت مننه ژوندی اوسېږئ ښه لیدونکو دلته که تاسو ګورئ تر ډېره حده پورې موجات ایښودل شوي دي نو انګور یې سما دا په څو دي 200 روپۍ د کوم ځای انګور دي دا د اخوا شمالي کوم ځای شمالي انګور دي او ته کوم ځای پکتیا ماشاءالله خوشحاله اوسېږه او دا هغه کوم ځای دی څه نومېږي دا انار که پوهېږم چې دا کندهار دی دا اوس پچې په څو ده دا پچې چې دا 400 څو کیلو پکې دي دې کې پکې 10 کیلو ماشاءالله قدرمند لیدونکو ماشاءالله خپل وطني انار دي ته ورځې وګورم دا ګورئ کتونکو وطني انار او وطني ځوانان چې د خپل هیواد موجات خرڅوي دلته زرنج په اصطلاح درولي دي په دې خاطر باندې هغه څوک چې کابل ته ځي یا له کابل ننګرهار ته راځي یا همدارنګه یو څوک غواړي چې مطلب ننګرهار نور ولایتونو ته لاړ شي کولی شي دغه انار دغه انګور له ځانه سره یوسي نو الله دې زموږ ګران هیواد افغانستان ودان کړي ته څنګه وروره ستړی مه شي دغه طرف ته بله ودرېږو چې دا کیمره کې ښکاره شو څنګه وروره شکر دی حالات څنګه دي الحمدلله ښه خوشحاله اوسېږي لیدونکو ته یې ځان ور وپېژنه شکر نوم مې زمان خان دی ننګرهار ولایت شخرود ولسوالۍ زمان خان وروره فکر کوم دغه ستاسو د ملګرو په مشوره باندې مسترک غاړې ته هیوادوال د خدمت شروع کړی دی که نه څنګه خرڅېږي که نه خرڅېږي الحمدلله خرڅېږي ښه ډېر شکر دی ډېر خرڅېږي موږ خو دې له اړتیا نه لرو که نه چې یو څو دي مطلب دروازه یې خلاصه یا بنده کړي نه زموږ څه مشکل نشته دروازې ته نشته که نه او شکر الحمد دروازه چې بنده ده وطني میوې ډېرې دي ورځانې دي په دې خپل وطن یې خرڅېږي خپل وطن کې خرڅېږي د خپل وطن تر څنګ نور ګاونډیان هم موږ لرو چې هغو سره مطلب زموږ ګران حکومت البته قراردادونه کړي دي د هیواد نه بهر هم وځي صحیح ده که نه او د هیواد دننه هم خرڅېږي دا بس د خوشحالۍ ځای دی اوس که موجات ارزانه وي که نه تاسو به هم کمې پیسې ورباندې مصرفېږي په یو کاروبار باندې صحیح ده او په څنګ کې دا چې خلک به هم ډېرې اخلي همداسې ده که نه ښه ته راځه په دې بل سره خبرې وکړو چې د دې قیمتونه معلوم کړو چې لیدونکي په دې باندې پوه شي چې د دې قیمتونه څومره دي اول دغه ښکلي انګور چې لیدونکو هره دانه که تاسو وګورئ ماشاءالله سرخۍ ته یې ګورئ دومره ښایسته انګور دي دا پچې په څو ده دا 300 روپۍ 300 ماشاءالله او غزیر املوک کاټن په املوک کاټن 250 روپۍ 250 او هغه انار چې دی 550 روپۍ قندار انار دی ښه انار دی قنداري انار دي قنداري ښه او هغه سپینې مړې هغه 220 روپۍ او سرې مړې په څو دي یو سل اتیا روپۍ او دا هم د خپل وطن دي که نه هغه بل هېواد دی دا نه دا چین والا چینایي دي دغه بیا په څو دي دا ناک دی دا کیلو 200 روپۍ چین والا او دغه بل کیوي ورته څه ورته دی ایرانی دی دا ایرانی دي دا سل مالټې دا نو لیدونکو د بټي کوټ مالټې دي البته پاکستان نه ښه ماشاءالله دا خوږې مالټې دي او د خپل ګران وطن افغانستان حاصلات دي دا خلته په څو دي وروره دا خلته 300 درته خطا یې نه کړمه چې بیا به په لانجه باندې اخته وو خطا په 300 روپۍ افغانۍ دي که نه او 300 افغانۍ البته مالټې چې دی په ننګرهار ولایت کې نور نوي باغونه هم رسېدلي دي انشاءالله په هغې به هم تاسو ته برنامې کوو هغه به تاسو ګورئ خو دغه مالټې د بټي کوټ دي 400 روپۍ من افغانۍ دي خو ماشاءالله ښې مالټې دي خوږې دي که نه خوږې خپلې خورئ ولې چې نه ولې نه خوړلې ډېره مننه خوشحاله اوسېږئ چې موږ خپل قیمتي وخت راځي لیدونکو بیا هم ښه راغلاست نو سړک غاړې ته یو بل ورور هم زرنج درولی دی او مخې ته ماشاءالله یو ښکلې ننداره جوړه کړې ده نو په دغه میوجاتو کې که تاسو وګورئ د ګوتو په شمار
یو څو میوه‌جات به بهرني وي نور الحمدلله د ګران افغانستان دي چې په دغه کې دغه دې ته څه وایي نوم یې نه غلط کیوي دا د افغانستان نه دي او بل په داسې میوه په دې ځای کې نه وي چې هغه د بهر څخه راغلي وي نور الحمدلله دلته چې څومره میوه تاسو ګورئ دا د ګران افغانستان ده او دغه سړک په غاړه باندې چې دا کومه نوې موقتي منډۍ جوړه شوې ده نو ورور هم دا زرنج درولی دی او په دغه ځای کې خپل وطني حاصلات خرڅوي السلام علیکم راځه لږ کښېنو که نه چې دې کې لیټ ته لږ مخامخ شو ته کښېنه هلته ښه کواري خو هم نه لاندې کښېنه مړه شي خبرې ورسې وشي څنګه وروره شکر دی الحمدلله ډېره مننه لیدونکو ته یې ځان وروپېژنه ورونه شکر نوم دې څه دی عامر وروره عامر جانه څنګه یې شکر الحمدلله ښه وروره عامره مړۍ به څو دي من مڼې خو ولا بس دغه 350 300 پورې دا من نه دي من خو دا من نه زیات دی او څه کم 2 منه دي دا خرڅو یو نیم سل یو سل دیش خرڅو بیا مالټې به څو دي مالټې هغه 300 350 او د درې قسمه یې هغه دغه نوې منډۍ غونډه جوړه کړې سړک غاړې ته که نه او خپلو هېوادوالو ته خدمت کوئ ځکه چې چا یو ضروري کار وي که نه سړک په غاړه کولی شي او څه ترلاسه کړي صحیح شو که نه خپل وطني حاصلات خرڅوئ څومره خوشحاله یې بس ولا خوشحاله او خپل وطن مال له پوسه او خرڅو خپل قدر عزت ده بس او شکر الحمدلله خرڅېږي هر رئیس به څومره مال خرڅ کړی بس ولا خدای او سلويخ پاکه دیش پاکه نه مړه وځي او لس 15 پاکه هغه وځي پوسه بس او خدای بس یعنی کله چې میوار ځانه وي نو مشتریان هم زیات لري او مشتریان تاسو سره مطلب سات تیر دی او د هیوادوالو سات تیر دی چې خوري او بالکل هم دسه او په خپل وطن کې مصروف نو هیوادوالو کوم پیغام ورکوي بس خدای بس خپل حوالات بنده هغه کو پوسه خپل وطن د راز خپل میوه ده بس خپل قدر عزت دیږي پوسه پر دې وطن کې شي کوي بس او بس خپل وطن کې خدای بس دغه میوه ده ارسه د خپل کاروبار سیټ کې ملته په دې وطن کې نور شي کې دغه ته بس کاروبار روان کې بس شکر الحمدلله ډیره مننه الله یې لره دا ورور سره خبرونه کوي نوریدونکو راځي زه په تاسو باندې دا ښکلي لنډه منډۍ وګورم چې تاسو وګورئ ماشاءالله غواګۍ موټر او زرنجونه مخې ته ودرولي دي او څنګونو ته بیا نو خپل وطني حاصلات ایښي دي نو له یو طرفه خلکو ته اسانتیا هم ده له بل پلوه هر یو خپلې کورنۍ ته حلال نفقه ګټي او تر ټولو مهمه خبر دا چې خپل وطني حاصلات خرڅوي نو دا تر ټولو غوره خبره ده تاسو وګورئ دا غسر نه نیول تر دې سره پورې نو هیوادوال په دغه ځای کې مصروفه دي او بله مهمه خبر دا چې دا یو خدمت کول دي خلکو ته چې یو څوک مطلب موجات په کار شي او ښار ته لاندې کوزیږي تکلیف وي خو د دوی نه زموږ وهیله دا ده چې که دلته دوکانداري هم کوئ نو ښه خبره ده خو رش جوړ نه کړي ها نو دغلته یو دوه مشران ناست دي سلام علیکم مشر ستړی مه شي ښه انشاءالله حالات دې ښه دي ډېره مننه لیدونکو ته یې نوم مخله مشره زه محمد راضي کې یم اوسېدونکی نیملا کوم ځای نیملې یم ماشاءالله ماشاءالله او دلته بس غریبۍ دپاره راوتی یم او بس ماشاءالله بس دغه ښه انګور وویني او بس وطن خدمت دی بس هر سړی کوي بس ماشاءالله د وطن خدمت وکوئ الله مو کامیاب لره څنګه خپل وطني حاصلات خرڅېږي که نه خرڅېږي هو ماشاءالله بس خپل قسمت خرڅېږي بس خلک بس راضي دي خپلې مزدورۍ نه دا مړۍ دي کوم ځای نه راوړي دا مړۍ د کابل ګردیز نه ماشاءالله ډېر ښه دا څومره میوه‌جات چې دلته ښکاري که نه که مړۍ دي او که انګور دي او که انار دي صحیح ده که نه دا ټول د خپل ګران وطن افغانستان حاصلات افغانستان دي د دې په خرڅولو څومره خوشحاله یې ډېر زیات خوشحاله یو په دې چې خپل میوه په خپل وطن کې بیچ وخوړل شي او چې ارزانې ټول دی خیر دی بس غریبانان یې خوري مالدار یې خوري ټول یې خوري او حکومت یې مالدار یې خوري غریبانان یې نه خوري او که چېرته ګرانه وي که نه قیمته وي نو مالداره به یې خوري او غریب به یې نه خوري تاسو به دومره کار ښه نه چلېږي بس بیا چا کار نه چلېږي بس غریبانان به ورته ګوري او مالداره به وړي او غریبان به ورته ګوري او اوس ماشاءالله ښه ده بس ارزاني ده بس وطن خلک یې ټول خوري بس غریبانان یې خوري ملنګان یې خوري او مالداره خلک خامخا خوري دا خو د وطن میوه ده بس هر سړی وخوري
یو ورځ په څو پلاستیک انګور خرڅوي؟ دا خو د قسمت معاملې دي، بس کله ډېر وشي او کله بس کمه دکانداري وشي. نن د قسمت څنګه و؟ بس خپله ګزاره وشوه. جفت وکتا کو بس که جفت وکتا کې بس په دې موږ راضي یو، په دې مزورې موږ راضي یو. ډېر ښه چې مطلب نن د قسمت جفت شوی وي که نه. ډېره مننه کاکا جانه، الله دې کاروبار کې برکت واچوه. نو اوریدونکو ما مخکې مې یادونه وکړه دا چې کوم میوجات ګورئ دا د بل کوم بهرني هېواد نه دي، دا د ګران افغانستان میوجات دي، ښه پرېمانه دي او همدارنګه خلک هم ماشاءالله ښه په شوق سره خوري. او دغه نوې منډۍ جوړه شوې وه، تاسو په دغه ځای کې خپرونه وکړه. نو اوریدونکو خپرونه په همدغه ځای باندې پای ته رسېږي. تر بیا پورې چې زه سراج الدین پژواک او د کیمرې برخه کې زلمی زهیل صاحب منطق کوي. ښې چارې ښه وخت د یو ودان افغانستان په هیله. د الله په امان.